بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو لیدونکو د روغتیا او سلامتي په هیله خدای دې وکړي ټول به روغ او جوړ وي. زموږ د مخکنیو درسونو په ادامه دا چې مخکې موږ د احتمالاتو مضمون د اساسي تیوريګانو اړوند بحث وکړل. هغلته موږ د احتمالاتو درې اساسي تیوريګانې وویل چې په هغو کې یو احتمالات د کلاسیکو علماو له نظره وو، بل هم احتمالات احصایي د علماو له نظره او احتمالات هندسي مفهوم. په دې باندې موږ بحث وکړل. په هغې کې تاسو ولیدل چې هلته موږ تر ډېره حده یعنې تقریبا ټول کوم مثالونه چې موږ حل کول هلته یوازې موږ د یوې اتفاقي حادثې احتمال او عدم احتمال لاسته راوړل. ولې که چیرې موږ وګورو په احصایوي تحقیقاتو کې په مختلفو احصایوي تحقیقاتو کې په مختلفو اقتصادي او اجتماعي مسایلو کې ډېری وخت د بحث موضوع یا ډېری وخت هغه یوه اتفاقي حادثه د بحث موضوع نه وي. ډېری وخت داسې نه وي چې موږ هلته په یوه احصایوي تحقیق کې یوازې یوه اتفاقي حادثې احتمال او عدم احتمال پیدا کړو، بلکې اکثر اوقات داسې وي چې یو جمعیت موجود وي. اوس دا چې که چیرې موږ دوې یا دوه څخه زیات اتفاقي حادثې ولرو، یعنې که چیرې موږ څنګه دي دوې لکه دلته چې د A او B حادثه ښودل شوې، که چیرې موږ دوې یا دوه څخه زیات اتفاقي حادثې ولرو او وغواړو دغه دوه یا زیات اتفاقي حادثې احتمال او عدم احتمال پیدا کړو، نو موږ دلته دوه قواعد لرو. په داسې حالت کې که چیرې څنګه دي زموږ سره یو جمعیت موجود وي، که چیرې څنګه وي زموږ سره یو جمعیت د اتفاقي حادثې موجود وي، موږ د دوو قسمه قواعد څخه استفاده کوو چې یو د اتحاد یا جمع قواعد او بل هم د تقاطع یا ضرب قواعد. دا چې څه وخت موږ د جمع د قواعد څخه استفاده کوو او څه وخت موږ د ضرب د قواعد یا تقاطع د قواعد څخه استفاده کوو، اوس موږ راځو په ترتیب سره دغه وایو. که چیرې موږ A او B د اتفاقي حادثې لکه دلته پورته هم چې ذکر شوي دي، که چیرې څنګه دي موږ دوې یا دوه څخه زیات اتفاقي حادثې ولرو او وغواړو دغه دوه یا زیات اتفاقي حادثو څخه یوازې د یوې مثلا د A یا B اتفاقي حادثې غواړو احتمال پیدا کړو، په دې صورت کې بیا موږ څنګه کوو د جمع څخه استفاده کوو لکه دلته چې هم یادونه شوې ده. که چیرې څنګه وي که چیرې د دوه یا څو اتفاقي حادثو څخه موږ وغواړو چې د یوازې د یوې احتمال پیدا کړو، موږ د اتحاد یا جمع څخه استفاده کوو. او که چیرې موږ وغواړو چې د دوه یا څو اتفاقي حادثو څخه همزمانه د دوه یا څو اتفاقي حادثو احتمال پیدا کړو، بیا موږ څنګه کوو تقاطع یا ضرب څخه استفاده کوو په دې رقم سره. اوس راځو دلته فرمول کې هر یو تشریح کوو. ګران لیدونکو لکه څنګه چې مخکې مو وویل، که چیرې مثلا موږ لکه دلته چې A او B دوې اتفاقي حادثې دي یا دلته مثال ذکر شوی دی، که چیرې داسې دوې یا دوه څخه زیات اتفاقي حادثې موږ ولرو او وغواړو د دغه دوه یا څو اتفاقي حادثو څخه یوازې د یوې احتمال او عدم احتمال پیدا کړو، بیا موږ څنګه دي د اتحاد یا جمع د قواعد څخه استفاده کړو. لکه دلته احتمال د A اتحاد د B، یعنی دوی اتفاقی حادثې دي، موږ غواړو دغه دوه اتفاقی حادثو څخه یوازې د یوې احتمال پیدا کړو، که د دې څخه زیات هم وي نو موږ په دې صورت کې د اتحاد یا جمع د قواعد څخه استفاده کوو چې په دې رقم باندې هغه قضیه تشکیل کېږي. په دې رقم باندې موږ لیکو په ریاضیکي مفهوم باندې چې احتمال د A اتحاد د B مساوي کېږي. په دې شکل موږ لیکلی شو احتمال د A اتحاد د B، یا داسې هم لیکلی شو د A اتفاقي حادثې احتمال جمع د B حادثې اتفاقي حادثې احتمال سره. یعنی که چیرې موږ دوې یا دوه څخه زیات اتفاقي حادثې احتمال سره که چیرې موږ دوې یا دوه څخه زیات اتفاقي حادثې ولرو او وغواړو د دغه دوه یا څو اتفاقي حادثې څخه د یوې احتمال پیدا کړو، په دې صورت کې موږ د اتحاد قواعد څخه استفاده کوو چې په دې شکل ریاضیکي شکل هغه موږ څنګه کوو تشکیلوو. یعنی د A اتفاقي حادثې احتمال جمع د B اتفاقي حادثې د احتمال سره. او که چیرې دوې یا دوه څخه زیات اتفاقي حادثې ولرو او وغواړو همزمانه دغه دوه یا څو اتفاقي حادثې احتمال پیدا کړو، بیا په دې صورت کې موږ څنګه دي د تقاطع له قواعد څخه استفاده کوو چې په دې رقم باندې قضیه هغه ریاضیکي شکل تشکیلوو. P معنا احتمال د A حادثې تقاطع د B د حادثې، یا داسې هم لیکلی شو چې احتمال د A حادثې تقاطع د B چې دا مساوي کېږي د A حادثې اتفاقی حادثه احتمال ضرب، یعنی دغه علامت څنګه ده د علامت د ضرب په معنی ده. که تاسو په دې شکل باندې ولیکئ او یا هم څنګه دي په دغه شکل باندې ولیکئ دا څنګه دي د ضرب په معنی ده. موږ کولای شو په ساده شکل نور انکو غواړو واضح کړو داسې هم لیکلی شو دي اتفاقی حادثه احتمال ضرب دی بی اتفاقی حادثه احتمال، چې بیا وروسته موږ څنګه دي هر یو په ترتیب سره وایو.
راځو مخکې دې څخه چې موږ هغه د اتفاقي حادثو د سنجش اساسي قواعد ووایو، یو وارې راځو موږ د اتفاقي حادثو اړوند بحث کوو. دا چې اتفاقي حادثې په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، یو مستقل اتفاقي حادثات، یو هم غیر مستقل اتفاقي حادثات. یعنې مخکې چې موږ قواعد ووایو، اول باید موږ حادثات وپېژنو چې دغه اتفاقي حادثات په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې هر یو په ترتیب سره واضح کېږي. بیا د دې څخه وروسته موږ هر نوع د حادثاتو که هغه مستقل دي که او غیر مستقل دي، د دې دپاره د هر یو دپاره هم د اتحاد قواعد لرو د مستقل اتفاقي حادثو دپاره، هم د تقاطع. په همدې ترتیب د غیر مستقل اتفاقي حادثو دپاره هم د اتحاد قواعد لرو، هم د تقاطع. راځو په لاندې شکل باندې په مستقله او غیر مستقل اتفاقي حادثو باندې بحث کوو. راځو اول د مستقل اتفاقي حادثو مفهوم چې مستقل اتفاقي حادثات څه ته ویل کېږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته مستقل اتفاقي حادثات هغه حادثات ته ویل کېږي چې د یوې حادثې احتمال په بل حادثه باندې تاثیر ونه لري، یا د یوې اتفاقي حادثې احتمال او عدم احتمال په بل پورې څنګه وي تړلی نه وي. لکه دلته چې تاسو وینئ حادثات اتفاقی مستقل عبارت از حادثات اند که ظهور یک حادثه اتفاقی منقطع به ظهور حادثه اتفاقی دیگر نباشد، یا به عبارت دیگر ظهور یک حادثه اتفاقی احتمال ظهور یک حادثه اتفاقی دیگر را متاثر نسازد. لکه مخکې چې موږ وویل دې ته څه ویل کېږي؟ مستقل اتفاقي حادثه. په مثال کې ان شاء الله ډېر درته واضح او روښانه کېږي. په پوهېږئ دلته یو مثال په نظر کې نیول شوی دی. مثال د سکې دی. یوه سکه که تاسو وګورئ سکه دوه مخونه لري چې په هغه کې یو مخې شیر دی، یو مخې خط دی. یو مخ پکې شیر دی، یو مخ پکې څنګه دی؟ خط دی. اوس که چیرې مثلا موږ غواړو دوه ځلې څنګه کړو، دوه ځلې موږ غواړو یوه سکه څنګه کړو پورته واچوو. که چیرې دوه ځلې موږ یوه سکه په هوا کې پورته اچوو او غواړو څنګه کړو د هغو د خط احتمال پیدا کړو. دلته لکه تاسو چې په دغه ریاضیکي مفهوم کې وینئ احتمال دی چې خط ظهور وکړي. سکه دوه مخونه لري او خط یو مخ لري، یو تقسیم پر 2.5. دوهم ځل کې چیرې زه د خط احتمال پیدا کوم بیا یو پر 2.5 دی. یعنی په لومړي ځل د خط احتمال 50% دی، په دوهم ځل 50% دی. یعنی دلته لومړی حادثه په دوهمه حادثه باندې تاثیر ونه لرله، یا لومړی حادثه احتمال او عدم احتمال په دوهمه حادثه پورې نه دی تړلی چې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته مستقل اتفاقي حادثات ویل کېږي. اوس راځو موږ د دغه مستقل اتفاقي حادثاتو د اتحاد قواعد وایو، په ترتیب سره د تقاطع قواعد، همداسې بیا د غیر مستقل اتفاقي حادثو هم د اتحاد قواعد وایو هم د تقاطع. لومړی د مستقل اتفاقي حادثو د اتحاد قواعد چې دلته بیا ان شاء الله نور هم درته واضح کېږي، تاسو د حادثې په مفهوم باندې پوهېدلی شئ. اوس خیر دلته عنوان واضح نوشته دی چې د مستقل اتفاقي حادثو د اتحاد قواعد. دا چې څنګه موږ په دې باندې پوهېدلی شو، څه وخت موږ د اتحاد قواعد نه استفاده وکړو، څه وخت د تقاطع قواعد، ان شاء الله په دې برخه کې تاسو سره معلومات شریکېږي، لنډې طریقې درته ښودل کېږي. راځو بیا په ترتیب سره دا وایي دا چې د ویډیو حجم زیات نشي، تر همدغه ځایه پورې کفایت کوي. ومن الله توفیق. بیا لیدو په هیله.